د بلوچ میرمنې قهرماني کراچۍ کې استشهادي برید سره 3 چینایانو په ګډون 15 کسان هلاک کړي. د کراچۍ پوهنتون په یو موټر ځانمرګي برید کې د 3 چینایي وګړو په شمول 15 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر غیلاني میمن وایي په سمدستي توګه داسې ښکاري چې دا یو ځانمرګی برید دی چې ښایي یوه برقه کې رانغښتې میرمنه پکې لاس لري. بلوچ ازادي غوښتونکې ډلې د دې ځانمرګي برید ذمهواري قبوله کړې ده او وایي برید د شاري بلوچ په نوم یو میرمنې چې په برمش مشهوره وه کړی دی. د پاکستاني رسنیو له مخې دا چاودنه د سې شنبې په ماسپښین د کراچۍ پوهنتون ترڅنګ د دغه انسټیټیوټ په موټر کې شوې ده. د چاودنې سره سم مرستندویه فعالین او امنیتي چارواکي کراچۍ پوهنتون ته رسېدلي او د مرستې فعالیتونه یې پیل کړي دي. رسنۍ وایي له چاودنې سره سم په ګاډي اور لګېدلی و خو مرستندویه فعالینو دغه اور وژلی او د بمونو شنډېدونکې ډله هم د پیښې ځای ته وربلل شوې ده. رسنیو په خپلو ابتدایي ریپورټونو کې د چارواکو له خولې د پیښه کې د 15 کسانو وژل کېدو او ګڼو نورو د ژوبل کېدو پخلی کړی دی او وایي په ژوبلو کې هم د 3 کسانو حالت مرګونی دی. پاکستاني رسنیو وایي وژل شوو کې 3 د چین وګړي هم شامل دي چې 2 پکې میرمنې دي خو چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پولیس چارواکي وایي په کوم موټر کې چې دا چاودنه شوې هغې کې د 2 نه نیولې تر 8 پورې کسان ناست و. د کراچۍ د ګلشن اقبال د پولیسو د آی اس پی له خولې اکسپریس رسنۍ ویلي په ګاډي کې د چارو نښې هم لیدل کیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.